موږ تاسې دوه بابه مسائل بیان کړلې. یو مو د روژې د نیت مسائل بیان کړي وي او دوهم مو د روژې پیشمنۍ یا پیشلمۍ چې کوي خلک د دې احکام او مسائل بیان کړي وو. نن او سبا هغه شیان بیانوو کم شان چې روژه نه ماتوي. مختصر زه د پوک هغه شان بیانوو چې کم شان روژه نه ماتوي. اکثر خلک په دې ځای کې غلطي دا کوي، په دې شان روژه نه ماتیږي. اکثر خلکو دا فکر وي چې په دې باندې روژه ماتیږي، هغه کار وسی روژه نه ماته. د دا فکر او ګمان چې زما روژه ماته ده، بس بیا خوراک شروع کی یا چشاک شروع کی یا بل شروع کی، نو هغه شان زده کول هم ضروری دي چې په دې روژه نه ماتیږي. اول په هیر سره خوراک یا چشاک کول کې په ورځ کې سره یو واری وکړي، کې لس واری وکړي، که یوه ګوله وکړي، که ډېر وکړي، په دې باندې روژې ته نقصان نه رسیږي. زده مو کړل مسله. د دې ترڅنګ بله مسله دا زده کوي، که چیرې یو چا په هیره خوراک کوي، تا ولیدي، ستا روژه یاده وه، ورپه یادوې بیا که بیا نه ورپه یادوې، نو زموږ حضرات فقهای کرام رحمهم الله فرمایي چې دوه حالته دي. دغه سړی چې دا روژه خوري، که چیرې دا ځوان و، قوي و، جوړ و، تکړه و، نو که چیرې دا روژه خوړله بیا پر تا باندې واجب ده ورته وایه به چې ها احتیاط وکړه روژه ده، بیا به ورپه یادوې. او که چیرې دغه کس ضعیفه و یا مریض و، بیا په دې وخت کې مستحبه دا ده چې می ورپه یادوه، ځکه دا د الله جل شانه له طرفه څه ده ته یو مهماني ده چې الله پاک یې ورکوي، بس می ورپه یادوه. زده مو سول مسله. دوهمه مسله دا زده کړئ چې رانجه په سترګو کې استعمالول، رانجه یاو تیل استعمالول د وریښتانو لپاره یا د بدن لپاره 2، کریم یا واسلین پر بدن استعمالول 3، خوشبویي او عطر استعمالول 4. دا شان روژه نه ماتوي، روژې ته کم نقصان نه لري. څو شان درته ذکر کړه؟ 4 دا سول، یو مخکې ذکر کړي چې په یېره باندې خوراک 5 شان شماري استي. درېمه مسله، هر هغه شی چې مقصود نه وي، قصدن نیته نه خورې، بغیر له قصد او ارادې ستا وستونې ته داخل سي نه نوځي، دا روژه نه ماتوي. زه مثال درته وایم، دوړه سوله، دوړه دا دوړه د وستونې ته نه نوتله، ستا په اختیار نه ده. یا اکثر زنانه په کورو کې جارو وي، شی وي، خونه جارو کوي، سرای جارو کوي، ګرد و غبار دي، ستونې ته نه نوتي. یا دیګ پخوي، بوټي دي، اور یې ولګوي، هغه دود و خولې ته نه نوتي بغیر له قصد و ارادې. یا فقهای کرام مثال ورکوي، یو سړی دی خوله یې وازه کړله، ارژومي ورغلی ده یا ویده دی، په خوله یې مچ نه نوتي بې قصد و ارادې، نو په دې شانو باندې روژه نه ماتېږي. دا شان روژې ته کم نقصان. او دا زده کوي، یو هغه دود دی چې خلک یې قصدن تېروي، لکه د سګریټ والا او د چلم والا او دا نور شان، هغه روژه ماتوي. یا بغیر قصد و اختیاره که د خولې ته دوړه یا دود یا ګرد و غبار نه نوتي، په دې باندې روژې ته کم نقصان نه رسیږي.